د ننګرهار حوزوي روغتون د روغتیايي علومو انسټیټیوټ کې د روزنې ظرفیت لوړونې غونډو او کنفرانسونو یو تالار د IRC په مالي ملاتړ جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د دې تالار د ګټې اخیستنې مراسمو کې د بیلابیلو دولتي ادارو مسؤلینو، ډاکټرانو او محصلینو هم ګډون کړی و. د دغه تالار د ګټې اخیستنې په تړاو جوړې شوې غونډې ته د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی وویل د وطن او ځانګړي ډول د روغتیا برخې د آبادۍ لپاره د یوې خښتې کېښودل د خوشحالۍ ځای او ښه زیری وباله. پر نړیوالو او کورنیو مؤسساتو یې غږ وکړ چې د هیواد په آبادۍ کې ورسره همکاري وکړي. ولایت مقام ټول نهادونو ته ډاډ او اطمینان ورکوي او ترشای دی او کلک ملاتړ او حامی دی څوک د وطن په آبادۍ کې قدم پورته کوي او خصوصا بیا دغسې د صحت برخه چې ولسونه زیاتو ته ضرورت لري. انشاءالله موږ ټولو نهادونو ته اطمینان ورکوو، ډاډ ورکوو، د دوی ترشایو او الله پاک دوی ته توفیق ورکړي. کومه برخه چې ولایت مقام ته خدمت انشاءالله موږ آماده یو. د ننګرهار عام روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف وایي په دغه تالار کې به د حوزوي روغتون د روغتیايي برخې اړوند ټول ټریننګونه، غونډې او کنفرانسونه ترسره کیږي. دغه انسټیټیوټ کې موږ د سیمیناري او ټریننګ هال نه لرلو چې موږ په دې انسټیټیوټ کې کنفرانس هال داسې لرلی چې موږ دې نه استفاده کولی. نو دا داسې کنفرانس هال موږ جوړ کړو چې د دغې شفخانې څومره ټریننګ هالونه وي او څونه ټریننګونه وي هغه به دلته استفاده درنه کېږي، که هغه د شاګردانو ظرفیت لوړونه کې کار وي او که د ډاکټر صاحبانو وي، که د محصلینو وي، نو په دې کې ټول نه موږ استفاده کوو. د ټوله شفخانه به دلته استفاده کېږي، حتی دې پورې چې د ولایت په سطحه به دلته ټریننګونه اخیستل کېږي او خلکو ته به ظرفیت لوړونه کېږي. ورته مهال د ننګرهار د روغتیايي علومو انسټیټیوټ امیر ډاکټر خالد شیرزاد وایي دغه تالار د 100 کسانو د ضایع کېدو ظرفیت لري چې د 6 میاشتو په موده کې جوړ شوی دی. دغه کانفرنس هال چې کوم موږ تاسې نن افتتاح وکړه په دغه کې تقریبا د 100 نفرو ظرفیت لري دا کانفرنس هال او دا د ICRC په مالی لګښت باندې جوړ شوی دی چې تقریبا د 1 میلیون شاوخوا مالی لګښت پرې راغلی دی او تقریبا دا په 6 میاشتو کې موږ جوړ کړو او ترمیم شو. د یادولو ده چې د دې تالار ترڅنګ د مسؤلینو له لوري د یو جومات جوړولو د بنسټ ډبره هم کېښودل شوه.